سلامونه نیکهیلې احترامات مو منئ درنو او قدرمنو لیدونکو یو ځل بیا ښه راغلاست. نن پر دې موضوع خبره کوو چې څنګه موږ وکولی شو واتساپ ګروپ کې رایګیري وکړو، هلته سوال پوښتنه پرېږدو او د ملګرو څخه یې جواب وغواړو. خو پوښتنه داسې ډول چې مقصد هر یو ملګری کولی شي یوازې یوه رایه ورکړي، لکه په ټویټر، فیسبوک یا نورو انټرنیټي سایټونو کې چې رایګیري کیږي. دا ډول په واتساپ کې هم اوس تاسو کولی شئ رایګیري وکړئ. نو د دې طریقه څه ده او څه ډول کیږي، تاسو ته زه طریقه ښیم. نو راځو لومړی واتساپ ته ځو. واتساپ ته چې تاسو راشئ، نو کله چې واتساپ ته راشئ، دلته تاسو چې کوم ګروپ غواړئ هلته ټول پوښتنه وکړئ. نو دلته کلیک وکړئ، لاندې راشئ، کوم چنګښ نشان چې تاسو ګورئ په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته بیا لاندې لیکل دي پول، یعنې پول انګلیسي کې ټول پوښتنې ته وایي. نو دلته د ټول پوښتنې په سر کې عنوان ولیکئ، پوښتنه ولیکئ، یعنې دلته ما ولیکل، دلته سوال وکړئ، لاندې دویم جز لومړی جز ولیکئ، ورپسې دویم او ورپسې بیا دریم جز ولیکئ. زخمونو د پټیو دښمنان به یې راتله د دوست په بڼې، څوک نه و د زخمونو د پټیو دښمنان به یې راتله د دوست په بڼې، په تکل دې د هېواد مستانه ژړې، د قوي عزم آسونه یې بیا شړې، په فصلونو کې کرې د ګلو زوړې، په ښکلا د ازادۍ بدرنګي سکړې. همدا ډول که تاسو غواړئ نورو جزونه هم اضافه کړئ، تاسو کولی شئ. نو کله مو چې پوره کړل، لاندې د سیند کمانډ باندې کلیک وکړئ، نو ستاسو ټولپوښتنه ګروپ ته پورته شوه. نو که تاسو غواړئ دغه ټولپوښتنه هر وخت له منځه یوسئ، د عادي میسیجونو په ډول له منځه ځي او حفظ کیږي. نو دلته تاسو ګورئ ډیلیټ فور ایوری ون. نو تاسو دا ډول کولی شئ ټولپوښتنه وکړئ او د خپلو ملګرو څخه د یو شي په اړه مشوره او جواب وغواړئ. نو دا ویډیو هیله ده ستاسو د خوښې او معلوماتو وړ ګرځېدلې. تر راتلونکي بیا چې ستاسو په خدمت کې راځو، تر هغو مو په لوی او مهربان خدای سپارم. د خدای په امان.